سلامونه او نېکې هیلې قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې تاسو ټول برک روغ او خوشاله اوسئ. نن په دې ویډیو کې موږ د مدیریت پر اساسي دندو خبرې کوو او په ځانګړي توګه د مدیریت پر لومړنۍ او خورا مهمې دندې یعنې پلان جوړونې باندې په تفصیل سره رڼا اچوو. مخکې له دې چې د پلان جوړونې په جزئیاتو بحث وکړو، راځئ لومړی وپېژنو چې د مدیریت دندې په اصل کې څه معنا لري. د مدیریت دندې هغو فعالیتونو او کارونو ته ویل کیږي چې مدیران یې باید په هر حال کې د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په سمه توګه ترسره کړي. مدیریت بیلابېلې دندې لري چې موږ به په راتلونکو ویډیوګانو کې پرې په جزئیاتو خبرې وکړو، مګر نن غواړو یوازې پر لومړني فعالیت تمرکز وکړو چې هغه پلان جوړونه ده. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. قدرمنو دوستانو، اوس راځو په دې باندې بحث کوو چې پلان جوړونه څه شی ده. نو کولی شو وایو چې پلان جوړونه د مدیریت هغه لومړی فعالیت دی چې له مخکې څخه پریکړه کوي چې څه باید وشي، کله باید وشي، څنګه باید وشي او څوک باید ترسره کوي. قدرمنو دوستانو، راځئ دا څلورم مهم عناصر په جزئیاتو سره وڅېړو. لومړی برخه، څه باید وشي. په دې مرحله کې موږ خپل اصلي اهداف او موخې په نښه کوو. دا روښانه کوو چې زموږ ټارګټ یا وروستۍ پایله باید څه وي. قدرمنو دوستانو، اوس راځو دوهم عنصر باندې خبرې کوو چې هغه عنصر عبارت ده له کله باید وشي. دلته موږ د کارونو لپاره یو مهالویش ټاکو، کوم کار باید په کوم وخت کې پیل او په کوم وخت کې پای ته ورسیږي او د کارونو ترتیب او لومړیتوبونه څه دي. قدرمنو دوستانو، د پلان جوړونې دریم عنصر هغه عبارت ده له څنګه باید وشي. کله چې هدف او وخت وټاکل شو، نو اوس باید یوه تګلاره یا ستراتیژي جوړه کړو. دا زموږ دپاره د روډ میپ حیثیت لري چې موږ ته ښیي په کومه طریقه ټاکل شوی وخت کې خپل هدف ته ځان رسولی شو. ګرانو دوستانو، د پلان جوړونې څلورم عنصر عبارت ده له څوک به یې ترسره کوي. په دې وروستي عنصر کې مسؤلیتونه او دندې ویشل کیږي. دا معلومیږي چې کوم کار د کوم کارمن یا د ټیم مسؤلیت دی او د پایلو ځوابګو به څوک وي. قدرمنو دوستانو، اوس راځو په دې باندې بحث کوو چې د پلان جوړونې ارزښت او مقام څه شی ده. که څه هم په مدیریت کې نورې دندې هم شتون لري، لکه تنظیمول شول، د پرسونل ګمارل شول، رهبري کول شول او کنټرولول شول، چې عبارت ده له اورګنایزینګ څخه، همدارنګه د سټافینګ څخه، ډایرکټینګ او کنټرولینګ څخه. مګر پلان جوړونه د ټولو په سر کې راځي. دا ځکه چې پلان جوړونه نورو ټولو دندو ته یو بنسټ او چوکاټ چمتو کوي. د یو ښه پلان پرته د مدیریت ټول فعالیتونه په سمه توګه نشي پرمختللی. ګرانو دوستانو، همدارنګه پلان جوړونه موږ سره د راتلونکي په اټکل کولو او د راتلونکو ننګونو په پېژندلو کې مرسته کوي. دا موږ ته دا وړتیا راکوي چې د راتلونکي احتمالي ستونزې له مخکې څخه وپېژنو او د حل لارې ورته چمتو کړو. قدرمنو دوستانو، اوس راځو یو مثال ورکوو. د یوې نوې تولیدي فابریکې جوړول. فرض مثال یوه نوې فابریکه جوړیږي، زموږ اداره غواړي د موبایل د تولید یوه نوې صنعتي فابریکه جوړه کړي. د دې کار لپاره موږ لاندې پلان جوړونې ته اړتیا لرو. ګرانو دوستانو، تر هر څه مخکې باید فیزیبیلیټي سټډي یا د امکان سنجۍ مطالعه ترسره شي. لومړی باید وګورو چې فابریکه په کومه سیمه کې جوړه کړو. آیا هلته خام توکي شته که نه؟ آیا ماهره کاري ځواک ته لاسرسی لرو که نه؟ او د ترانسپورټ لګښت به څومره وي؟ د فابریکې بازار او پیرودونکي چیرته دي؟ دا هغه ټول عوامل دي چې په فیزیبیلیټي سټډي کې باید دا مطالعه شي. قدرمنو دوستانو، بل مهم فکتور چې دا هغه د ځمکې برابرول دي. باید ځانونه ډاډه کړو چې څومره ځمکې ته اړتیا ده او دا ځمکه باید څنګه پیرل کیږي یا به په اجاره اخیستل کیږي. قدرمنو دوستانو، بل مهم شی چې هغه موږ او تاسې باید په نظر کې ونیسو هغه معماري او د ډیزاین پلان ده. د فابریکې نقشه به څنګه وي، څو تولیدي څانګې به ولري او کار به پکې څنګه ویشل کیږي. ګرانو دوستانو، بل مهم فکتور بودیجه او قراردادونه دي. د ساختماني چارو لپاره د بودیجې ټاکل، همدارنګه د ماشینونو پیرل، نصبول، د هغو ټیسټ کول او په پای کې د فابریکې د فعالولو پلان. دا ټول هغه پړاوونه دي چې لومړی باید دقیق پلان جوړ شي او بیا وروسته د عملي کولو یا د اجرا مرحلې ته لاړ شو. قدرمنو دوستانو، نو په لنډه توګه پلان جوړونه د هرې بریا لومړی ګام دی. هیله ده چې دغه موضوع مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. که غواړئ د مدیریت د نورو برخو په اړه هم ویډیوګانې وګورئ، نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله تعالی سپارم. الله تعالی مو مل شه.